چې لتا سره یاري کړې ده ته مې ټپه د محبت یې زه قربان جانان 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 دې وخت کې په شوګرام کې اخته دي غانا کوي غانا دومره ګرمه ده کنه دومره ګرمه چې ان شاء الله دې غانې سره به خلک ډانس کوي ډانس دومره ګرمې غانې کړي دي ولې چې 10 लाख روپے اوسه پورې ما داسې میوزیک نه دی لیدلی چې په 10 लाख باندې شوی دی اصغر چیما دې فلم کې ډېر زیات کوشش وکړو ډېر او داسې کار یې وکړو که نه داسې کار چې هغه ورځ یو ډیلاګ ووي نو زه یې په جذبات کې راوستم ډېر زیات یې په جذبات کې راوستم نو چې د ما نه وسه سم و ما وله انعام ورکو خپل مطابق باندې داسې کار وکړو جهانګیر صاحب چې هغه ویښ خپل ځان پکې ولې چې دې وخت کې جهانګیر صاحب ډېر دغه وکړو په دې فلم باندې او ډېر محنت یې وکړو او ګانو سره هم ډېر محنت وکړو شاهد عثمان ډېر خواري کوي په دې فلم باندې ډېر محنت پې کوي الله دې د موږ شاهد عثمان ته هم کامیابي ورکړي او الله دې ورته رزق هم ورکړي او هغه د غریبانانو هم ډېر خیال کوي او د موږ دا پروډوسر هم چې دی که نه دا د غریبانانو ډېر زیات خیال کوي اوسه پورې د چا پیسې نه دي خوړلي شانزیب صاحب ډېر ښکلی فایټ وکړو او ډېر مزیدار فایټ وکړو هغه ورځ یو فایټ وکړو ډېر ښکلی د جهانګیر صاحب نو دومره ښکلی فایټ وشو که نه چې عوام به په خپل چې دا فایټ وګوري که نه نو عوام به ووایي چې واقعي چې ښه ښکلی فایټ شوی دی د فلم میوزیک لکه مزیدار دی ډېر دومره ښکلی میوزیک دی زه وایم چې زه ورته 4 غنټې ډانس وکړم دومره ښکلی میوزیک دی یاره چې چا هم د غریب سړي رزق خوړلی دی که نه نو هغه په دې ځای کې نه هغه بیا ختمې بالکل ما ډېر ولیده چې خلکو د غریبانانو پیسې روکو کړي دي خلکو غریب نه پیسې دغه کړي دي چا باندې تماچې روح کړي دي چې ولې پیسې غواړي نو دا بدې خبره ده ولې چې غریب سړی راشي هغه خو په سینې نه مخکې پیسې غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او موجود ما په شوګران کې د فلم جانان په سټ باندې قدرمنو د دې فلم کوم وګورو د دې فلم تقریبا هر چیز منفرد دی هر چیز پرفیکټ دی د دې فلم رائټر چې کوم دی کہانی نویس چې کوم دی هغه سلیم مراد صاحب دی او د دې چې کوم دی مکالمې چې کوم دي هغه تقریبا 3 رائټرانو لیکلي دي فیروز خان زیگر صاحب سعید تاکالی صاحب او جنگریز صاحب 3 رائټرانو د دې فلم مکالمې لیکلي دي د دې فلم کوم په میوزیک باندې نظر واچو نو میوزیک د دې ډېر زیات قیمتي دی تقریبا 8-9 लाख روپیا د دې په میوزیک باندې خرچه راغلی دی موسیقار چې کوم دی شاکر زیب صاحب دی د پښتو فلم انډسټري چې څومره سپر سنگران دي پای کې د په دې فلم کې د هغوی اواز شامل دی هغه رحیم شاه صاحب دی رئیس باچا صاحب دی ستاره یونس اسمالتا نور داسې څومره چې تکړه تکړه ښه هنرمندان دي سنگران دي د هغوی اواز په دې کې شامل دي نو میوزیک هم ډېر زیات پرفیکټ دی او بل د دې فلم به زه د ریکارډینګ په حوالې سره ووایم دې فلم ریکارډینګ په ډېر مختلف او ډېر په ښکلو ښکلو لوکیشن باندې شوی دی د دې فلم ریکارډینګ په لاهور کې شوی دی د نه بعد بیا په مانسیره کې د نه بعد بیا په ایبټ آباد کې او اوس په شوګران کې د دې فلم ریکارډینګ شروع دی ډېر په تیزه سره د دې فلم ریکارډینګ شروع دی کوشش به کوو چې دغه ریکارډینګ هم تاسو ته وښیو او د څو هنرمندانو سره هم خبرې تر کو دی وخت زموږ سره د پښتو فلم انډسټري ډېر سینیر اداکار رحمان لالا ولاړ دی د سره 2-3 خبرې کوو السلام علیکم رحمان وعلیکم السلام څنګه یې وروره ښې دې فلم په حوالې سره سوی دی چې تا دې نه مخکې ملنګي کې د دې پروډکشن هاوس کې کار وکړو هغې په حوالې سره سوی دی دې فلم په حوالې سره سوی د دې فلم په حواله کې به خو زه ډېر ښه ووایم ولې چې دې فلم میوزیک هم چینج دی کہانی هم چینج ده او ایکټر هم ډېر ښه ایکټر پکې کار کوي دې فلم کې نوې خبره ده چې په دې کې جهانګیر صاحب بطور هیرو راغی هغه اوسه پورې د ویلن کار کړی دی او پبلک ډېر زیات خوښ کړی په دې کې هغه هیرو واغستی شو په دې حوالې سره به ته څه وایې یاره هیرو یې واغشته خو هیرو
پکې ډېر ښه ولګېدو هغه خپل مطابق باندې داسې کار وکړو جهانګیر صاحب چې هغه ویښ او خپل ځان پکې ولې چې دې وخت کې جهانګیر صاحب ډېر دغه وکړو په دې فلم باندې او ډېر محنت یې وکړو او غانو سره هم ډېر محنت وکړو او ډېر ښه غانې د دې فلم میوزیک دومره ګرم دی که نه دومره ګرم چې په دې میوزیک باندې 10 लाख روپۍ لګېدلي دي 10 लाख نو اوسه پورې ما داسې میوزیک نه لیدلی چې چا پې 10 लाख روپۍ لګولي دي د فلم میوزیک لکه مزیدار دی ډېر دومره ښکلی میوزیک دی زه وایم چې زه ورته 4 غنټې ډانس وکړم دومره ښکلی میوزیک دی د فلم پایټ خو تا پکې ډېر زیات کار وکړ فایټ انسټرکټر ډایرکټر خو شیرخان شانزیب صاحب او تا مو سره پکې ډېر زیات هیلپ وکړو نو څه ویلی شانزیب صاحب ډېر ښکلی فایټ وکړو او ډېر مزیدار فایټ وکړو هغه ورځ یو فایټ وکړو ډېر ښکلی د جهانګیر صاحب نو دومره ښکلی فایټ وشو که نه چې عوام به په خپل چې دا فایټ وګوري که نه نو عوام به ووایي چې واقعي چې ښه ښکلی فایټ شوی دی او عوام به په خپله فیصله کوي چې دا فلم عوام وګوري که نه انشاءالله تعالی عوام به په خپله فیصله کوي چې دا فلم جی سوپر هیټ شو اصغر شیمه په حوالې سره څه هغې نه مخکې د دې نه مخکې ملنګي کې ورسره تا کار کړی و اوس ورسره په دې فلم کې مغه سولو ویلن دی نو څه به وایې اصغر چیمه دې فلم کې ډېر زیات کوشش وکړو ډېر او داسې کار یې وکړو که نه داسې کار چې هغه ورځ یو ډیلاګ ووي نو زه یې په جذبات کې راوستم ډېر زیات یې په جذبات کې راوستم نو چې د ما نه وسه سم و ما وله انعام ورکړو شفقت اصغر شیمه له انعام ورکړو او جی وله مې انعام ورکړو لکه دونه خوشحاله دومره ښکلی ډیلاګ ووي او که نه دومره جذبات کې ووي که نه چې ځان یې پکې وښو چې زه یم یو اکټر یم زه او نو الله دې کامیاب کړي زمونږ کامیابي د هغه کامیابي ده بالکل ولې چې هغه مونږ کامیاب کړو نو الله دې فلم انډسټري به چلیږي او الله دې دا فلمونه هم ښه کړي الله دې ټولو فلمونه ښه کړي شاهد عثمان ډېره خواري کوي په دې فلم باندې ډېر محنت پې کوي الله دې د مونږ شاهد عثمان ته هم کامیابي ورکړي او الله دې ورته رزق هم ورکړي او هغه د غریبانانو هم ډېر خیال کوي او د مونږ دا پروډوسر هم چې دی که نه دا د غریبانانو ډېر زیات خیال کوي اوسه پورې د چا پیسې نه دي خوړلي ښه خبره پکار هم دغه ځکه چې دا کسان چې کوم راغلي موږ ګورو په بیک کې قدرمنو تاسو کتلی چې څومره دا شاته بیک کې څومره ډېر کسان دي دا ټول د رزق په تلاش کې دي مطلب په دې فلم کې د دوی رزق دی بالکل د هغوی پیسې چې ته وخورې یا هغوی له پیسې په ټیم ورنکړي یا ورنکړي نو ډېر لویه دغه خبره یاره چې چا هم د غریب سړي رزق خوړلی دی که نه نو هغه په دې ځای کې نه هغه بیا ختمي بالکل ما ډېر ولیده چې خلکو د غریبانانو پیسې روکو کړي دي خلکو غریب نه پیسې دغه کړي دي چا باندې تماچې روح کړي دي چې ولې پیسې غواړي نو دا بدی خبره ده ولې چې غریب سړی راشي هغه خو پسینې نه مخکې پیسې غواړي بالکل بل د دې فلم د لوکیشن په حوالې سره به زه ووایم د دې فلم لوکیشن داسې پرفیکټ وشو چې کوم د سین مطابق څنګه مطلب د لوکیشن څنګه ډیمانډ په لاهور کې وشو په مانسیره کې وشو په بالاکوټ د دې فلم لوکیشن خو په لاهور کې هم ډېر ښکلی وشو په مانسیره کې هم ډېر ښکلی وشو په بالاکوټ کې هم وکړو شوټینګ او اوس دې وخت کې په شوګرام کې اخته دي ګانا کوي ګانا دومره ګرمه ده که نه دومره ګرمه چې انشاءالله دې ګانې سره به خلک ډانس کوي ډانس دومره ګرمې ګانې کړي دي ولې چې 10 लाख روپۍ اوسه پورې ما داسې میوزیک نه دی لیدلی چې په 10 लाख باندې شوی دی دې فلم کې نور کم هنرمندان په دې فلم کې شامل تا خو پکې کار وکړو که نه دې کې زموږ یو نوی اکټر دی هغه هم پکې یو ګانا شته او الله دې کامیاب کړي او ډېره ښه ګانې وکړه د هغه سره یو نوی هیروین ده د پېښور ده نوري نوم یې دی نوري تا خو د هغې کار وکړه ته نوري څنګه تا دې کار نه متاثره شوې وقارجاني نه ډېر د موږ د هیرو نه هم زه متاثره شم او نوري نه هم زه متاثره شوم ډانسر هم ښه ډانسره ده اکټر هم ډېره ښه اکټره ده هغه ورځ زه یارېدم چې ما ورته ګولۍ وتړلې نو مې شاید دا به شاټ ورډ نه کړي د مرګ سین د مرګ سین دی ته خو هغې دومره ښه ورکړو دومره ښه چې ورته په سیټ باندې پوره 50 کسانو کلیپ ورکړو مطلب شاباشي ورکړه شاباشي ورکړه خلکو نو دومره ښه کار یې وکړو او نور پکې کوم سینیر هنرمندان شامل دي په فلم کې دې فلم کې د موږ جی دغه شته عمران خټک صاحب هغه پکې ډېر ښه رول وکړو دې فلم کې د موږ چیمه صاحب هم کار وکړو ډېر ښه دې کې د موږ لاهور یو اکټر پاتې دی انشاءالله هغه چې لاهور ته لاړ شو نو د هغه کار به کوو دلبر منیر دی پکې دلبر منیر دی پکې سید رنور ده پکې دیدار ملتانی ده پکې او د موږ
اچي خان صاحب پکې ډېر ښه رول دی په دې فلم کې نو هغه به کوو چې لاهور ته لاړ شو انشاءالله فلم نه څومره امید دی یاره زما خو ډېر امید دی الله دې وکړي چې عوام هم ورته راشي او فلم په خوښه وګوري او ډېر زما عوام ته دا خواست دی او دا ورته منت کوم چې دې فلم لازمي راځي ولې چې دا فلم چې جهانګیر صاحب هیرو دی یاره ډېر ښه کار یې وکړو زه ته څه وایم چې دومره ښه کار وکړو جهانګیر صاحب که نه چې په پیل ځل جهانګیر صاحب ښه کار وکړو په دې فلم کې او محنت یې وکړو ډېر زیات بالکل او دې کې خو ډېرې وریټیانې شته دې فلم کې ډېرې زیاتې هغه ورځ یو ګانه وشوه ډېره ښکلې میخو کې وشوه غواګانې ماحول دی پکې ماحول دی پکې سایکل هم پکې دی راشه که تودېږي لا سایکل هم پکې سپوز کړی دی او سایکل موږ دومره ګران روړی دی که نه چې هغه په 10,000 شوی دی 10,000 باندې هغه نور شیزونه یې شوي دي نو په 30,000 کې موږ دا سایکل پرېوتو دومره ښکلې کار کوي او سایکل ما تیار کړی دی نو فلم دا مطلب امید شته چې ان شاء الله خو ډېر امید لرم چې زموږ د عوام راشي او دا فلم کامیاب کړي او یو نوې تجربه د جهانګیر صاحب به تور هیرو دی که نه جهانګیر خپل هم ډېر عوام دی شکر دی د الله ولې چې هغه عوامي اداکار دی او الله دې کامیاب کړي دا زموږ کامیابي ده الله دې وکړي چې نوې هیروګان راشي نوې هیروګان راشي انډسټري به چلېږي ولې چې زموږ زاړو هیروګان هم ښه دي یار ارباز خان هم ښه دی شهید خان هم ښه دی ټول ښه دي موږ سره ټول ښه دي الله دې ټولو له تورندستي ورکړي او زندګي ورکړي او الله دې تعالی هم زندګي درکړي تورندستي ورکړي او الله دې ستاسو دا چینل کامیاب کړي قدرمنو تاسو وکړه رحمان الله سره خبرې اترې وکړې د فلم جانان ریکارډینګ شروع دی د فلم ریکارډینګ ډېر په تیزۍ سره شروع دی بس تقریبا چې ټاکي خو ختمېدو واله او د غانو ریکارډینګ شروع دی دا فلم به په 6 اکتوبر باندې په صابرینا سینما کې ریلیز کیږي نو په انتظار اوسئ अपना मम्मी जिंदगी कड़ेदा चेता सर हमें आशिकी कड़ेदा